ډېر خلک وایي چې د دومره پیسه وګټله د دې په دې پیسه څه کوي دې په دې پیسه څه کوي زه ټولو ته یم چې ما کې یو عیب وښایي نشه جواري بدفعلي جوارګرې ما څه ایکسټرا څه دغه وښایي نو وایي نه هیڅ هم نشته تا کې خو بد انسان نو بد پسې ما ته خو دا هم وایي که نه زما ټوله توجه زما خپل اولاد ته ماشاءالله او ځکه مطلب زما په خپل ذات باندې څه خرچه نشته زما اوبه د بار نه زما جامې د بار نه زما پیزار د بار نه زما خوراک زما تګ راتګ زما اوسېدل زما هر څه په پروډوسري هر څه د بار نه زما خو په خپل ذات باندې یوانه خرچه هم نشته زما چې څومره انویسټمنټ دی هغه زما په اولاد دی او دا د الله ډېر ډېر احسان دی په ما باندې مال الله اولاد ډېر ښه راکړی اولاد یې ښه ساتي جهانګیر صاحب وایي چې ما کې هېڅ قسم رضا صاحب نشته دی او زه ډېر صفا سړی یم اصل کې خبره دا چې دا حقیقت په وایو حقیقت دا زما ویډیو چې څوک هم ګوري د جهانګیر سره جوخ پاتې شوي هغه خلکو لپاره ویم یا ډایرکټر یا کیمرامین یا رایټر یا نور داسې ټیکنیشن چې کوم جهانګیر پیژني د نږدې نه جوخ نه پیژني هغه سره ټایم تېر شوی جهانګیر چې کوم دی د ټول نه غټ مردار عادت چې په هغه کې کوم دی که نه دا بالمازه دی او داسې شدید بالمازه دی که نه چې د اختر د ورځې لمونځ چې کوم دی دی نه کوي د اختر د ورځې لمونځ دی نه کوي د جمعې د ورځې لمونځ دی نه کوي په پنځو وختو کې یو ټیم سجده ته نه ده لګولې جهانګیر چې زه د کم ټیم نه پیژنم کم سے کم زه به یې پیژنم د شل پنځه کالو نه یې زه پیژنم چې جهانګیر صاحب ما په مانځه نه دی کتلی کلې ما ته دې ووایي چې کم خلک د جهانګیر سره جوخ پاتې شوي دي دغه خلک د کلمه تېره کې به د کمنټس کې دې وایي منافقت دې نه کوي چې جهانګیر طرفداري کوي دغه الله طرفداري وکړي زه د جهانګیر صاحب بدنامول نه غواړم زه صرف حقیقت وایم چې جهانګیر ته دا خبره ورسېږي جهانګیر صاحب په دې ټول فیلډ کې ته چاته چا په مانځه باندې نه کتلی شدید بالمازه انساني ته وایې که چېرته کامیابي په ایکټینګ کې ده خو په ایکټینګ کې نه ده زما د الله تعالی په ذات باندې قسمي چې د دنیا نه ښه نه ښه ملک ته لاړ شه او بیا د ښه نه ښه ملک کې بیا د ښه نه ښه پارک وګوره قسم دی که په هغې کې دومره سکون شته لکه په دې ورکوټي جالماز کې چې څومره سکون دی کله چې ته په دې جالماز باندې ودرېدې که نه او ستا د الله تعالی سره رابطه ټیک وه نو دغه سکون چې کوم دی دا د دنیا په هېڅ کې هم نشته دی په یو رنګې کامیابۍ کې نشته دی دا ما ته پته لګېدلې ده زه سره جهانګیر صاحب یوه خبره کوم زمونږ په سرداریاب کې شو دغه تصویر درته لاندې لګوم زه به تلم جومات لمانځله او په جومات کې څه تبلیغیان هلته کې راغلي وو هغې ما ته وایي چې رضوي صاحب دغه جهانګیر صاحب چې کوم دی ده سره په یو طریقه باندې میلاو کړو ما هم ورته چې میلاو شي ده ته لږ خامخا لږ څه تبلیغ مبلیغ وکړئ چې ده کم سے کم داړه دې خوا راوړي بالکل نمونځ پېژني یو د نشې نه بغیر بل شی نه پېژني قسم دې چې ما دلته څه ټیم کې مې جهانګیر صاحب زما سره دوستان دي تبلیغیان دي بره په جومات کې راته ناست دي او تا سره ملاوېدل غواړي ده ما ته المال رانه ولي وایي زه به ایله په بیله باندې چې کوم دی دا ما ته تبلیغ کوي او زه به اوس وایي پردو بچو ته چې کوم دی زه 3 ورځې تبلیغ کوم او هغې ته به سمه لار ښیم زما بچي به څه خوري خبره په ما باندې ډېره زیاته بده ولګېدل ما وایي جهانګیر صاحب د الله تعالی سره ډېر زیات عذابونه دي کېدای شي چې اوس په دې کلمو کې درد راولي 3 میاشتې والله که د ځانم خبر چې بیا به دې بچي څه خوري خو بهرحال د بالماضۍ نه علاوه چې کوم دی قطر شرابي د انتهایي خلک به اوس وایي چې لکه دا د هغه خپل کار دی ستا پکې څه کار دی خو اوس دا دغه وایم چې عادي شرابي چې کوم دی ګورې الله تعالی دغه مسلمانانو کې سب مسلمانان بخي خو عادي شرابي چې کوم دی دا الله نه بخي دی د اختر په ورځ شراب څکي د جمعې په ورځ شراب څکي د مانځه په ټیم کې وهاب صاحب شراب څکي دی اینو ټیم د شرابو په نشه کې ورسره چې کوم دی وایي زما بله څه کومه غلطي ده بې انتهایي غټ جوارګر دی جواري دی کوي بیا د تعلیم خبر راشي چې ته وایي چې یاره ما په بچو تعلیم کړی ته تا ته تعلیم کړی دا تا چې کوم تعلیم په بچو باندې کړی دی او کوم پرورش تا کړی دی دا یوه کونډه ښځه هم کولی شي تعلیمونه راشه زمونږ اقتراع شته نور په دې صوبه کې په پښتنو کې شته دی راشه اسماعیل شهید په بچو باندې تعلیمونه کړي دي الحمدلله خپل 15 وخت مونځ اسماعیل شهید صاحب هم کوي ټول کوي شاهد صاحب پې کړي دي په تعلیمونه چا پې نه دي کړي تعلیم سبا څوک لګي په بچو باندې عجب ګل صاحب پې کړي دي ارباز صاحب پې کړي دي هر سړي پې تعلیم کړی دی خو زه درته دا یوه خبره کوم چې زما د بیا په ذات الله قسمي چې په دنیا کې څومره انډسټریانې دي او که هغه د هرې ژبې دي که هغه انګریزان دي که پښتانه دي که پنجابیان دي که د هر مذهب سره هغې تعلق ساتي او هغه اکتران دي دغه غټ غټ اکتران دي قسم دی چې هغې د خپل مذهب چې کوم عبادت دی هغې هغه عبادت نه دی پرېښی هغه عبادت هغې کوي که هغه هندوان دي هغې خپله پوجا کړې ده هر څه یې کړي دي ایکټینګ هم کوي د ده نه په کربونو روپۍ ګټي دا به څومره ایکټر وي دا ځان ته مسلمان وایي دغه مسلمان چې کوم دی زه تاسو ته بیا هم یم چا جهانګیر په مانځه باندې کتلی ما ته د حقیقت وایي ما نه دی کتلی تر اوسه پورې مانځه باندې ځکه زه ورسره ډېر پاتې شوی یم داسې یو مسلمان چې کوم دی چې څومره ډایرکټران دي الحمدلله دا مسلمانان دي یو سړي چې کوم دی جهانګیر صاحب دا تر اوسه پورې په مانځه باندې نه دی کتلی نو تا ته به سکون میلو شي ستا په مال کې به برکت راشي ستا په بچو کې به برکت راشي ستا بچي تا نه دي لوی کړي ستا بچي ستا ښځې لوی کړي نن چې کوم زوال په تا باندې راغلی دی زه اوس هم تا ته دا وایم چې راځه استغفار شه خپل رب ته په سجده باندې شه ته ژوند دې وګوره چې څنګه دې الله تعالی پته ګوره شهنشاه باچا د خولې یوه خبره ده شهنشاه باچا کوم سنګر چې دی هغه نه ما یو انټرویو اخیسته و هغه ما ته وایي چې زبي
وی د ورځ په قیامت باندې به دا مؤمنان چې کوم دي وي دا یو بالمازه ته الله تعالی پسخی وی دا مؤمنان به الله ته وایي چې یا الله دا دومره غټ بالمازه د نموز کو د چې کوم دی شراب بسکل زناګانې به کول دا ټول کارونه د کوم دي دا هر څه به کول نن چې کوم دی دلته دومره غټ مقام ورکړي چې موږ ورته پسخیږو وی هغه ورته وویل چې د چې کوم دی توبه ویستې ده په ژوند باندې او چې کله د توبه ویسته نو ما ټول ګناهونه درته په نیکیانو باندې بدل کړل نو چې ګناهونه مې ورته په نیکیانو باندې بدل کړل نو د ده ګناهونه ډېر زیات نو تاسو نه نیکیانې اوچته شو نو تاسو نه د درجه هم اوچته ده نو الله تعالی چې کوم دی موږ ته صرف او صرف یو بانه ګوري جهانګیر صاحب ژوند دې تېر کو زموږ مشر یې بهترین ایکټر یې خو بهترین سړی نه ډېر ناکامه سړی ایکټینګ دې منم خو بالماضي چې کوم ده دا دې نه منم بالماضي ته کې شراب تسکي جوارې نه تا کړي دي کوم کار نه چې تا نه دی کړی ته د اختر په ورځ د خپلو بچو نه نه خبر د خپلې ښځې نه خبر د بچي د حق نه خبر ته په هر ځای کې کښېنې او خپه په بله باندې واړې ما پیسې په خپلو بچو لګوي ما بچي تعلیمونه پکې څه شي تعلیم دې پې کړی دی تعلیمونه نبیلي پې کړي دي تا پې نه دي کړي تا چې څومره پیسه تاله راغلې ده تا نه ټوله په اګتو بګتو باندې تللې ده ته شپه ورځ د شرابو په نشه کې استغفار شه الله تعالی ته په سجده باندې پرېوځه ما دا سکون کتلی دی زه در باندې ډډه خوږېږي قسم دی جانګیر صاحب زه در باندې نه ستنس کوم نه در باندې خپل ځان وایرل کوم نه در باندې خپل چینل وایرل کوم نه مې در سره ذاتیت شته دی خو ته صرف او صرف منافقت کې منافقت په دې باندې کې چې ستا څه شی دی ستا غټه وجه دا ده چې ته مونځ نه کوې ته خلکو ته وایې زه کوم ته غلط کارونه کوې ته خلکو ته صحیح ځان شو کې دا ته غلط کوې ګوره د ټول نه غټه خبر ده چې ته یو داسې انسان یې چې ته به زه درته په پښتو کې ورته چې نیکي غو دی وایي بخښنه غواړم دا خلک کېدای شي ځانم دا ویډیو ګوري نشتراباد الله تشتغل ته نشتراباد شکل پښتنو شکل تا په نشتراباد پسې زما په مقام 2000 خبرې کړې دي تا په دې پښتنو پسې 2000 خبرې کړې دي دا پښتون ته دومره ذلیله کړې دي چې د حد نه زیاته او ما هغه پښتنو ته نن بیا ولاړې چې کوم ځای کې کېنې په کیمرا باندې کېنې وایي زما پښتون داسې پښتون تېره کلمه چې پښتانه ستا څومره بدي شي ما تا سره لس پیرې په دې چې باندې باز کړی دی چې ګوره پښتنو په حجرو کې ته نه ناسته د پښتون لا نه خبر تا صرف پښتو زده کړې ده ته د پښتون خلاف ته د اسلام خلاف وي لکه ته به سکون او کامیابي ته څه ته وي ژوند کې به هم تا ته کامیابي میلاو نه شي دوستانو دغه خبرې څه لږې جذباتو وشوي دا سره د دې شي دپاره چې حقیقت دی چې جهانګیر ته هم پته ولګېږي جهانګیر صاحب په تبلیغ کې وځه تا نه کېدای شي ستا مونځ هم ایري کېدای شي ستا له ګورې مونځ نه درځي په تبلیغ کې لاړ شه فیروزو کې لاړ شه د مولیانو سره مینه وکړه محبت وکړه دین ته ځان جوخ کا څنګه چې د نور اخیستانو جوخ کړی دی ته په ژوند کې د خپل سکون چک کا ته د پیسو برکت چک کا ته د خپل عزت چک کا او بیا چې کوم دی بیا به امت بیا دعا کوي نو دوستانو ویډیو دومره سره شیر کړئ چې زما ګران خوږ مشر زما سینیر جهانګیر صاحب ته چې ورسېږي الله دې وکړي چې دا خبرې زما په جهانګیر صاحب باندې بدې ونه لګېږي ښې پې ولګېږي او دغه خبرې چې کوم دي دا صرف او صرف د الله رضا دپاره او د یو ښه لارښودو دپاره مې کړي دا نه زه عالم یم خو کېدای شي زه دومره پوهېږم زه نور نه پوهېږم زه هم دومره ما سره دومره پوهه وه زه دومره پوهېږم نور الحمدلله ډېرو خیران خلک شته دی بس الله دې تا پوهېږي والله دې درته هدایت وکړي والله دې په ښه لار روان کړه امین ثم